اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ ملګرو. په تېره ناسته کې مې در سره د تالیس او د انیګزیمینډر په اړه خبرې کړې وي. نن به د انیګزیمینیز په اړه در سره خبرې کوو. خو د خبرو نه وړاندې یوه خبره کول غواړم چې موږ په 21مه پیړۍ کې اوسېږو. زموږ چاپېره چې کوم مشینونه دي، کوم ژوند دی، څونه ماډرن او څونه جدید ژوند موږ تېرو، موږ نفسیاتي طور باندې د دې نه بهر نشو وتلی. او د کمې زمانې چې دغه فلسفیان دي، د هغه زمانې فلسفیان چې موږ لولو، باید چې هم د هغې د زمانې په چاپېرچل کې ولولو. هغه وخت مشینونه، د هغه وخت ژوند، د هغه وخت څونه ساده خلک وو، کم قسمه نظریې وي، چاپېره څنګه ژوند و، کومه عقیده وه، دغه شیان باید چې موږ ته معلوم وي. او د هغې په تناظر کې موږ د دې په اړه فکر وکړو، نو ډېر په اسانه به پرې پوهېږو او کومې داسې لویې ستونزې سره به نه مخ کېږو. انیګزیمینیز د انیګزیمینډر شاګرد یادېږي. د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو نه 1588 کاله وړاندې زیږېدلی و دی، او د هغه د عیسی علیه السلام د زیږېدلو نه 540 کاله وړاندې مړ شوی و. دی هم د ملتې و. د انیګزیمینډر د شاګرد کېدلو یا یادېدلو یو دلیل دا هم دی چې په ده د هغه واضحه یو اثر ښکاري. انیګزیمینډر ویلي و چې دا کائنات، دا هر څه، دا ځمکه، دا د یوې لامحدودې مادې نه ساز شوي دي. دی داسې نه وایي چې دا د یوې لامحدودې مادې نه ساز شوي دي. دی وایي چې دغه هر څه د هوا نه ساز شوي دي. هوا متعینه ګڼي، خو د هوا جوهر چې کوم دی هغه لامحدوده دی. دی وایي چې هوا دوه صفات لري. یو صفت یې دا دی چې دا لامحدوده ده، او دویم صفت یې دا دی چې دا حرکت کوي. دا هوا چې کومه ده، دا ټوله فضا د دې نه ډکه ده. دا ژوندي شیان ټول سالي. دی وایي چې دا د هوا په وجه حرکت کوي، د هوا په وجه ژوندي دي. دغه هوا چې مونږ یې تېروو، ساه الو بیا وباسو، دغه هوا دی وایي چې زمونږ روح هم دې نه ساز دی. او چې څنګه زمونږ وجود زمونږ د روح له کبله ژوندی دی، داسې دا ټول کائنات هم یو روح لري. او د ټولو کائناتو دغه روح هم دی وایي چې دا د هوا نه ساز دی. څنګه چې مونږ په هوا راټول یو، دی وایي داسې دا ټول کائنات په هوا راټول دی. هوا ازلي او ابدي حرکت لري، او دغه حرکت چې کوم دی، دی بیا وایي چې دا په دوه ډوله دی. د دې دوه قسمه دي. یو ته لطافت وایي او بل ته کثافت وایي. تلطیف او تکثیف، یعنی هوا لطیفیږي او هوا کثیفیږي. کثیف مقصد مادي وجود، لکه زما جسم دا کثافت دی، او زما روح چې کوم دی دا لطافت دی. دغه شاعري، دا پینټینګ، دغه شیانو ته موږ فنون لطیفه وایو. دا لطایف دی. مقصد زموږ جذبات دا راپاروي، زموږ داخلي احساساتو سره تړون لري، او هغه لطایف دي. نو دی وایي چې هوا یو لطافت لري او بل کثافت لري. هوا چې کثیفه شي، دی وایي چې دغې نه وریځه سازه شي. وریځه چې نوره کثیفه شي، دې نه باران ساز شي، لکه اوبه ترېنه سازه شي. اوبه چې نورې کثیفې شي، ترېنه واوره سازه شي. واوره چې نوره کثیفه شي، ترېنه ځمکه سازه شي. او دغه شان د کثافت چې کوم دی، دا د ځمکې د خاورې او بیا د کاڼي او دغه دا ټول شکلونه بدلي او نوره کثیفېږي. او چې لطیفه شي هوا، حرارت ترې ساز شي، ګرمه شي، ګرموالی ترې ساز شي، او دغه ګرموالی په مزه مزه چې نور لطیف شي نو اور شي. دغه لطافت چې کوم دی، دا دغه خوا روان دی، لکه رڼا طرف ته روان دی، اور طرف ته روان دی. او کثافت یې دې خوا را روان دی، داسې لکه دغه دوه اعمال دي چې دا ټول کائنات د دې نه ساز شوي دي. په دغه اساس دی د هر څه توجیه کوي، د هر څه تشریح راکوي.
وایي چې دا ځمکه لکه د کاب ده، لکه چې څنګه تالیس ویلي چې د یو پلیټ په شان. هغه ویل چې دی اوبو کې ګرځي، دی وایي چې نه دغه د کاب شانته ځمکه ده او دا په هوا باندې الوزي، داسې هوا پورته کړې ده لکه ګلي پرهن یا ګوډۍ مونږ چې وایو ورته هغه الوزو په هوا کې، داسې د ځمکه هوا پورته کړې ده. ځمکې نه یو بړاس پورته کېږي دی وایي، او دغه بړاس اور سازوي، د ځمکې نه پورته داسې اور سازیږي. دی وایي چې دا کم ستوري مونږ وینو دا همدغه اور دی او دا د هوا پریشر کلک کړی دی، او ستوري هم لکه د ځمکې دي، د ځمکې په شان پورته په هوا کې تاویږي، داسې هوا پورته کړي دي. دا لکه د انیګزیمینډر دی هم وایي چې دا کائنات بیا پیدا کیږي او بیا ورانیږي او بیا پیدا کیږي او بیا ورانیږي، او دغسې یو فلسفه دی لري. ملګرو انشاءالله بله ناسته کې به در سره خبرې د فیثاغورس په اړه کوم، د هغې نه پسته به بیا د نورو فلسفیانو په اړه در سره خبرې کوم. او که زما دا چینل هم لایک کو او سبسکرایب مو کړو نو انشاءالله زما ټولې ویډیوګانې به تر تاسو پورې در رسي. تر بله ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان.